السلام علیکم ملګرو د پاکستان د کرکټ مینوال لپاره یو بل باد خبر د پاکستان کرکټ ټیم یو بل تکړه فاست بولر د 15 میاشتو لپاره د کرکټ نه چې کوم دی لری کړی شو د پاکستان د کرکټ مینوال لپاره دا یو زوردار جټکه ده چې د پاکستان کرکټ ټیم یو بل خطرناک او تیز فاست بولر د 15 میاشتو لپاره چې کوم دی په امن د کرکټ پابندي ولګی ده یعنی 15 میاشتو چې کوم دی بالکل کرکټ نشي کولی نو بالکل د نسیم شان آباد کرکټر فاست بولر احسان الله چې کوم دی هم زخمی شوی دی احسان الله ته د ایلبو انجری و نو چې کوم دی اپریشن کړی دی احسان الله به هم د 15 میاشتو پورې د کرکټ نه لری وي ځکه چې کرکټر احسان الله ته د مټ د سنگل انجری و نو پایو په وجه باندې احسان الله چې کوم دی اپریشن کړی دی نو کرکټر احسان الله به 15 میاشتو پورې د کرکټ نه لری وي او پوره امکان نه چې احسان الله او فراروان پی اس ال کې هم شریکت نه کوي نو بالکل دا پاکستان د کرکټ مینوال لپاره یو بد خبر دی ځکه چې احسان الله څنګه چې تاسو پته یو ډیر خطرناک او تیز بالر دی او بیا چې کوم دی په دې مین وخت کې زخمی شو احسان الله د انجری خو ډیر وخت نه په پی اس ال کې چې کوم دی کرکټر احسان الله زخمی شو اوس چې کوم دی الله د مټ اپریشن کړل سنگل نو اوس به چې کوم دی کرکټر احسان الله د 15 میاشتو پورې د کرکټ نه لری وي د 15 میاشتو پورې احسان الله په هیڅ قسمه میچ کې شریکت نه کوي د فاست بولر احسان الله په نېشنل های پرفارمنس سنټر کې ریهاب جاری دی ان شاء الله امید دی او موږ به دعاګانې کوو چې زر تر زر وته الله صحت ورکړي او دوباره چې کوم دی د کرکټ میدان ته راشي او موږ د احسان الله بالینګ دوباره وګورو